د ولسمشر غني او ملا برادر درې پټ ملاقاتونه. ولسمشر غني طالبانو ته کوم شرطونه ایښي دي؟ طالبان څنګه ولسمشر غني ته محتاج شول؟ نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم کتونکو، ستړي مشئ. دا زموږ وروستي معلومات دي. ولسمشر غني په دوبۍ کې د 2 اونیو راپدې خوا له محب او پزلیس او خاصو ساتونکو جلا کړی دی. په تیرو 2 اونیو کې د قطر او اماراتو په همکاري د ولسمشر غني او ملا برادر ترمنځ 3 ځله لیدنې هم شوې دي. هڅې روانې دي چې ولسمشر غني قانع کړي افغانستان ته ولاړ شي، د طالبانو د ملاتړ اعلان وکړي او د ټول شموله حکومت په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. خو ولسمشر غني د دې په بدل کې ځینې مهم شرطونه ایښي دي. که چیرې دوی نتیجې ته ورسیږي، ډېر ژر به اوسنی بحراني حالت مهار شي. بلخوا اردوغان وایي که طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، دوی ورسره لا زیاته همکاري کوي. اردوغان وایي که طالبان دغسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته پکې ګډون ورکړل شوی وي، دوی به همکاري ورسره وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو لخوا سرپرسته کابینه اعلان شوه، د کابینې تر اعلان وروسته په داخل د افغانستان او د افغانستان ځینو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو د طالبانو دغه کابینه اعلان ته سخت غبرګونونه وښودل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د کابینې تر اعلان وروسته وویل چې ګنې د طالبانو مشران پر خپلو کړو ژمنو نه دي پاتې شوي او باید یو ټول شموله کابینه او حکومت اعلان شوی وای. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.